السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاید پرشتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو د وکې ټول ښه جوړ یاست موږ ستاسو لپاره ګرانو دوستانو ملګرو یوه ډېره زبردسته ویډیو نن اپلوډ کړې ده نن ورځ کومه ویډیو چې د خاص ډول یوټیوبرانو ورونو لپاره زیاته مهمه ویډیو ده هر هغه څوک چې مثال یوټیوب چینل لري یوټیوب څخه استفاده کوي یا مثال یوټیوب چینل منیټایزیشن حالت ته په نږدې کېدو کې همدې لپاره زیاته مهمه ده موضوع همدا ده چې مثال که خامخا موږ تاسو د افغانستان په فتح ګلډسین اکاونټ جوړ کړو مثال د یوټیوب سره یې وتړو آیا کوم پین کوډ چې د ګلډسین اکاونټ په ویریفای کېږي هغه که افغانستان ته راونه لیږل شي مثال موږ ته رانشي آیا زموږ د کوم ګلډسین اکاونټ چې دی دغه په کومه بله طریقه موږ ویریفای کولی شو که نه په همدې ډول تاسو ټول دوستان ملګري یوټیوبران وروڼه په همدې ویډیو کې بشپړ کمپلیټ معلومات څخه برخمن کېدلی شي په کار تاسو د ویډیو سکیپ هڅه وکړئ ویډیو تر پایه کمپلیټ وګورئ سټیپ بای سټیپ ښه نو هر کله ګرانو دوستانو ملګرو یوټیوبرانو وروڼو تاسو چې کله د افغانستان په پته ګلډسین جوړ کړئ مثال په نن سبا حالاتو کې که تاسو اوس وخت کې مثال چا چینل منیټایز شوی مثال د ګلډسین د افغانستان په پته جوړ وي مثال یا غواړئ چې جوړ یې کړئ مثال ستاسو دا اندېښنه وي چې مثال موږ ته که پین کوډ رانشي زموږ چینل به ویریفای شي او که نه متوجه اوسئ هر کله مثال چې ستاسو په ګلډسین اکاونټ کې $10 په راشي نو وروسته ګلډسین کمپنۍ تاسو ته یو پین کوډ لګي چې ستاسو کوم اډسین اکاونټ چې دی چې هغه به ویریفای کېږي شپږ خانې کوډ وي ښه تقریبا یو ویشت ورځې وخت نیسي که په لومړي ځل ستاسو ته مثال ونه رسېده تاسو باید په همدې کې هم دقیق اوسئ چې مثال کله تاسو اډسین اکاونټ جوړوئ هلته باید کوم ادرس چې دی هغه تاسو دقیق ویر کړئ زیپ کوډ هم دقیق واچوئ مثال ولایت هر څه دقیق ادرس تاسو هلته واچوئ په ګوګل اډسین اکاونټ جوړولو په مرحله کې ښه هر کله مثال چې تاسو کوم ځای پورې تعلق ساتئ مثال کوم ولایت کې په افغانستان کې خوست لوګر کندهار کابل جلال آباد هماغه پوسټخانې ته به تاسو لاړ شئ یو ویشت ورځې بعد چې کله مثال تاسو $10 په راشي نه وروسته نه وروسته مثال که بیا هم تاسو ته مثال پین کوډ نه ورلیږل شوی تاسو بیا دویم ځل ته بیا مثال پر سینډ کلیک وکړئ مثال دویم ځل بیا اپلای غوښتنه وکړئ ښه بیا یو ویشت ورځې وروسته تاسو پوښتنه وکړئ مثال هغه پوسټخانې ته لاړ شئ چې تاسو هر ولایت پورې تعلق ساتئ مثال هغه مرکز پوسټخانې ته که هلته بیا نه ورسېدلی مثال دریم ځل بیا تاسو اپلای وکړئ ټرې وکړئ که دریم ځل بیا ونه رسېدو نو تاسو بیا څه وکړئ چې دریم ځل هم ونه رسېږي نو تاسو ته ملګرو هر وخت چې کله دریم ځل لپاره ونه رسېږي تاسو ته د پین کوډ ځای تر څنګ یو اپشن اضافه کېږي تاسو ته اډسین یو اپشن درکوي هر کله چې په هغه اپشن باندې کلیک وکړئ چې د ګل اډسین لخوا تاسو ته درکړل شوي وي مثال وروسته له درې وارې مثال چې تاسو ته پین کوډ ونه رسېږي پس چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته یو فورم خلاصېږي په فورم کې ستاسو نه معلومات غواړي نوم هم درنه غواړي مثال تخلص هم کیدای شي وغواړي تاسو به هغه نوم دقیق مثال چوئ چې کوم ستاسو په پاسپورټ یا په تذکره کې یو په کوم نوم ستاسو اډسین جوړ کړی وي په همدې کې باید تاسو هم دقیق واوسئ همدې ترڅنګ مثال نوره معلومات هم کیدای شي کاونټري مثال زیپ کوډ دا هم درنه وغواړي همدې ترڅنګ مثال تاسو بیا نه وروسته خپله الکترونیکي تذکره مثال هغه ورته اپلوډ کړئ مثال کمپیوټري الکترونیکي تذکره په ساده تذکره باندې نه کیږي که تاسو مثال الکترونیکي تذکره لرئ تاسو کولی شئ چې په بشپړ ډول خپل اډسین په ډېر کم وخت کې ویریفای کړئ بغیر له دې چې تاسو ته پین کوډ رانشي باید همدې ټکي ته هم ملګرو دوستانو متوجه واوسئ هر کله چې تاسو مثال تذکره اپلوډ کوئ تاسو باید تذکره سکین کړي په همدې ډول تاسو باید خپله تذکره برابره کړي چې دواړه مخونه یې دلته ښکاري مثال پښتو هم په انګلیسي هم یعنې وروسته بیا تاسو خپله تذکره ورته اپلوډ کړئ یعنې مخکې له مخکې چې تاسو فورم ډاکوي مثال باید تاسو نوم هر څه دقیق درسره لیکلي وي مثال معلومات مو چمتو کړي وي تذکره مو هم سکین وي مخکې له مخکې او همدې فارمټ ته مو برابره کړي وي یعنې وروسته بیا تاسو خپل معلومات هلته په فورم کې واچوئ یعنې وروسته یې سبمیټ کړئ ښه نو اکثره ملګري سره همدا اندېښنه وه چې مثال که پین کوډ رانشي موږ به خپل اډسین اکاونټ نه بیا څه کړو مثال او څنګه به د ویریفای کوو دا خو بیا ډېره مشکله نه شوه نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ ملګرو دا هېڅ اندېښنه په زړه کې ونه لرئ چې په کار تاسو الکترونیکي کمپیوټري تذکره ولرئ او په کار مثال هلته بیا تاسو یو فورم خلاصیږي په فورم بیا تاسو کلیک وکړئ هلته به خپل نوم معلومات تاسو داخل کړئ الکترونیکي تذکره به اپلوډ کړئ په 3 دقیقو کې مثال تقریبا چې ډېر وخت نشي 4 وخت په همدې کې ستاسو ګل
اډسن اکاونټ چې دی همدغه در ویریفای کیږي په بشپړ ډول او له همدې مشکل څخه به خلاص شي. ستاسو اکاونټ به په بشپړ ډول ویریفای شي. نو خدای دې وکړي تاسو ټولو دوستانو همدغه ویډیو لیدلې وي، مثال په بشپړ ډول مو کتلې وي. همدا اندېښنه په همدې اړه که څوک لري مثال چې زموږ اکاونټ به نشي ویریفای ګوګل اډسن، همدا اندېښنه مو لرې شوې وي، ویډیو له نورو دوستانو، ملګرو، یوټیوبرانو، ورونو سره هم شیر کړئ چې له همدې معلوماتو څخه دوی هم برخمن شي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت، په خدای مې سپارلي یاست.